السلام علیکم خواږه ورونو، زه یم نورالي خان ستاسو په خدمت کې د یوټیوب چینل څخه. زموږ یوټیوب چینل افغانستان از مای کنټري څخه تاسو ته ښه معلومات انشاءالله درکول کېږي. نو تاسو به خبرې ډېر افسوس خبره ده چې جنرال عبدالرازق شهید شوی ده. نو ډېر د افسوس خبره ده، دې په اړه تاسو به خبرې وي. نو دغه په ټاپک کې دغه په اړه باندې موږ نن خبره کوو. نو ښه تود باس لرو، د معلومات به موږ ته راکړي د په اړه دا څوک و، آیا څرنګه دا شهید څنګه پردي خلک راځي او زموږ په وطن کې د موږ قمندانان یا موږ ډېر غټ غټ خلک شهیدان آیا څوک و، آیا کوم ځای کې زېږېدلی و، او آیا ولې د غیر خلکو نه د وجه د شهید سو. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. زه ستاسو ورور غلام فاروق امین لغمانی یم. ستاسو د یوټیوب چینل افغانستان از مای بیګ کنټري د ټولو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې وړاندې کوم. دا ډېر د افسوس خبره ده چې دغه 2 ورځې یا 3 ورځې زمونږ په وطن کې بیا په تېره د قندهار په ولایت کې او هلمند په ولایت کې چې عبدالجبار قهرمان هم شهید شو. دا ډېره موږ ته د افسوس خبره ده. نو تا ما نه پوښتنه وکړله چې جنرال عبدالرازق څوک و او څنګه یو انسان و، یعنې د هغه خوی و هغه اخلاق یې. جنرال عبدالرازق په خپله د قندهار ولایت د اصلي او بالاخره جنرال عبدالرازق خپله په 1358 هجري شمسي کال کې زېږېدلی په قندهار ولایت کې او خپله د 9 کالو په عمر کې د دې فاني دنیا څخه سترګې پټې کړلې. او جنرال عبدالرازق ډېر تکړه با استعداده انسان و او د خپل ژوند کې همدا غوښتل او همدا شعار و، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب نجیب شعار و چې وطن ما خپل وطن د پاکستانیان نه ده، لکه پنجابیان ته دا شعار و، همیش به دغه شعار ورکوو چې پنجابیان ته به د خپل وطن پرې نږدم. له همدې نه هم یوه ورځ یا 2 ورځې مخکې د ده د مرګ نه مخکې هم د ډیورین په کرښه په سپین بولدک کې له پاکستاني پنجابیانو سره یا پاکستاني آرمي سره د هم جګړه وه چې په دې کې ډېره کامیابه جګړه وه د جنرال صاحب عبدالرازق. خو متاسفانه زمونږ د وطن دښمنانو او خپله د موږ د وطن فروشانو لخوا نه دا بیچاره په حق ورسېده. لکه څنګه چې ده غوښتل چې یو غونډه جوړه کړي د راتلونکي انتخاباتو 1390 د تلې په میاشتې 28 باندې ترسره کېږي. د دې انتخاباتو لپاره د یو غونډه اجرا کړي چې په هغې غونډه کې د ملي امنیت رئیس او د قندهار والي هغه هم پکې ګډون درلوده او ورسره امریکایي خارجانو هم ورسره ګډون درلوده چې په تېره په دې کې ملي امنیت رئیس دا 3 وړه وویشتل او څه مودې لپاره زخمیان هم ول او د ډېر شدید زخم له کبله دې بیچارهګان په حق ورسېدل. خیر سمانه، موږ د موضوع ته راځو چې د انډیا نیوز د طرفه د باندې ډېر نیوکې شوې دي چې د امریکا لاس د دې کې د پاکستان لاس د دې کې. آیا تاسو ویلی چې دغه چا لاس د دې کې؟ ورور بخښنه غواړم، خبر دلته ده چې دغه لاس خو طبعا د امریکا لاس ته مثلا یا د بل هېواد یا بل هېواد هغه نه کوو. نو مطلب هغه چې د هر چا لاس د انډیا خو اوس خیر دا تبلیغ کې مثلا د موږ د ګاونډي هېوادونو باندې دا یو پړاو چایي چې دغه جنرال رازق چې د خپله مثلا دغه د افغانستان ګاونډي هېوادونو وژلی ده. خو خیر هغه چې چا وژلی ده په دې نور پوره معلومات موږ نه لرو، نو موږ داسې زیات پکې غږېدی هم نه شو. نو ښاغلی فاروق مننه کوم تاسو نه. او بله ما دا خبر کوله چې په دغه باندې خو ډېر وخت نه 6 د باندې حملې شوې، فجار پې شوی و، ډېر خلکو غیر مخالف پارټیانو د باندې حملې کړې، خدای تر ژغورلی و. آیا تاسو ویلي چې دا به څوک و مخکې خدای پاک دا سره نن دی د خدای پاک شهید کړ؟ اخر دا څه مشکل و؟ خیر په ده باندې خو ډېرې حملې 4 خپله د ده له خولې ما اورېدلې د فیسبوک میډیا کې ته وویلې چې تلویزیونونو کې هم همدغه خبره شیر شوې ده ډېره. نو ده وویلې خپله چې 4 حملې په ما باندې شوې دي. نو دا یا 15 یا 16 یا 17 حمله وه چې په ده باندې شوې وه او دا خو دا خپله یا همدا قندهاریانو یا د افغانستان نور وګړو یا نور خارجي
خلکو نو دا په ده باندې تغابلي کړي دي او مرګ خو خو داسې نه ده چې مثلا هره لحظه سړي ته بس یو ځل پېښېږي مرګ نو هر شپه مرګ موږ سره ملګری ده نو کله چې اجل یې راغی هغه د الله جل جلاله له دې دنیا څخه واخیسته نو دا ډېر یو با استعداده انسان و بس او بل مننه کوم ما دا خبر کوله چې کله د امریکایانو په غونډه کې ناست وو شپږ امریکایان ناست وو سره جنرالان د امریکا ناست وو ولې هغه مړونه سپر دی شهید سه اخر ولې دا اخر علت دی چې شي اوس دی کې شهید سه هغه ژوندي پاتې شوي دي دغه کوم سکوټي دي چې نه ده زخمي شوی اخر دغه اړه معلومات لرئ تاسو او خیر دا خو پوره نشو ویلی خو مطلب دا داسې ده چې دې د خپله دغه کوم دښمن د خپل دښمن وژني حتما به دغه د ده باډیګارډ یا هر څوک چې و دا به د ده دښمن و او د یې وویشته او په حق ورسېد همداسې والي صاحب همداسې ملي امنیت رئیس نو داسې پوره نه شو ویلی چې څنګه دا قصه په کومه شکل شوې وه ځکه هغه مهال کې موږ نه وو او بل دا چې په دې صحنه کې چې دا لګېدلي سره په دې صحنه کې میډیا نه وه میډیا سیستمونه ټول بند شوي وو تلو فکر کوم چې داسې اخره لحظو کې مثلا د غونډې په اخره کې دا ویشتلي دي نو اوس افغانستان په ډېرو نیوکې کېږي او سنني نیوز دا خبر کړی دی چې ده په ځای باید اوس رول یې کېنول شي آیا ته څه ویلې چې ضرور به یې دغوندې یو طاقت لري دغوندې به یو ښه ځوان ده او که نه خو خیر دا د خلکو خبرې هم دي او ورور یې خپله هم همدا شعار ورکوي چې زه خپله جنرال رازق یم هغه هم دا وایي چې زه خپله جنرال رازق ځای نیسم او جنرال رازق یم او جنرال رازق به بیا یم ومم خو خیر ورور یې ده نو بیا هم ورور یې ده یو څه لارې چارې به ورته معلومي یو څه به په دې کې یو څه همکاري به یو بل سره کړي نو طبعا نظر نورو خلکو ته کولی شي چې دوی دغه وظیفه پر مخ ویسي خو بیا هم جنرال رازق ته نشي رسېدلی ځکه جنرال رازق ټول قندهار امنیت په غاړه اخیستی و لکه د پولو مثلا د ډیورنګ د کرښې امنیت و ښه نو بله پوښتنه ما دا درلودله ښاغلی فاروق غلام فاروق نو دا به سلیمیږي د جنرال عبدالرازق د شهید کېدلو له امله افغانستان ته څه زیان رسېدی شي یا نه رسېدی شي دغه اړه به تاسو څه معلومات ماته راکړئ طبعا دا خو معلومداره خبره ده چې یو ملک کې یو رهبر وژل کېږي یو داسې یو کس وژل کېږي چې هغه ته ټولې لارې چارې معلومې وي داسې یو کس وژل کېږي چې هغه ته حتی د افغانستان کور په کور ټول وګړو حالات ژوند حساب کتاب معلومي ورته نو طبعا په افغانستان باندې یا په امنیت باندې د یو ملک دا ډېره غټه اغېزه کوي نو جنرال رازق خو هغه انسان و چې د په ټول افغانستان کې څه چې که په ټوله نړۍ کې نو نیمه نړۍ کې خو د نوم خلکو پېژنده دا داسې یو زړور انسان و نو ځکه داسې یو انسان تر اوسه پورې لا نه ده پیدا شوی چې یو ملک سره په تنها ځان د یو قومندانۍ په حیث دا جګړه کوي ورسره خیر اوسې مننه نو نور به څه تاسې څه نور معلومات نه لرئ لنډ څه نور معلومات نه نور څه معلومات نه معلومات دغه دي نور وروره چې د ما پیغام دا ده ټولو افغانانو ته چې کوشش وکوئ چې د خپل وطن ته خیر اوسې ښاغلی فاروق تاسو نه مننه ډېر غټه زموږ سټوډیو ته راغلې موږ ته دومره زیات وخت راکړ او ډېره غټه مننه تاسو نه کوو نو ښاغلو ملګرو وروڼو زموږ وخت هم پای ته رسېږي ډېره غټه مننه تاسو نه کوو دې شېبې موږ سره اوسېږئ نو زموږ یوټیوب چینل به تاسو ښه لیدلی به مې آیا تاسې به خبر یې ته زموږ یوټیوب چینل افغانستان از مای کنټري د سره سبسکرایب یې کړئ او بیل آیکون د سره وایي یا د زنګ نشان داسې تاسو ته زموږ هره خبریات دي چې د افغانستان په معلومات به تاسو ته ډېر ژر راځي نو موږ سره وشئ انشاءالله سبسکرایب چینل ضرور هېر نه شي زموږ په سکرین به تاسې وینئ چې سبسکرایب نشان به تاسو ته معلوم شي اول یې سبسکرایب کوئ د هغې نه وروسته بیا راځئ بیل آیکون وایي یا مطلب د زنګ نشان چې تاسو ته د هر ویډیو آپشن درشي نو د ښاغلي نه موږ پوښتنه وکړو یو تاسو ته به لنډ سلمیږي څه معلومات درکړي او سلمیږي پوښتنه به د هغه کوو سلمیږي دا څه یایي نو ښاغلی حمید فاروق رحمانی که تاسو زموږ لیدونکو ته یوټیوب چینل ته څه پیغام لنډ د وړاندې کوئ نو تاسې لنډې کوئ زما ورونو زما دغه پیغام ده چې کوشش باید وکړو د خپل ملک ته خدمت وکړو دغه وطن چې موږ په خپله جوړ نه کړو موږ ته هېڅ څوک نه جوړوي ځکه
هر ملک کوشش کوي د موږ وطن کې لاسوهنې وهي. صحیح خبره. او زمونږ ملک ته صدمات دا خو له جنرال رازق ته دا رقم به ډېر لاړل او لاړ به هم شي تر څو چې موږ په خپله اصلاح نشو، په اتفاق نشو، په یو اتفاق نشو او خپل وطن ته خپله خدمت ونه کړو او په خپله دا وطن موږ حمایه نه کړو، نو دا وطن به هېڅکله جوړ نه شي. لکه نن چې 40 کاله جګړه تر اوسه روانه ده، نو دا 40 کاله د 100 کاله جګړه هم روانه وي، نو دا وطن نه جوړېږي. په جګړو وطن هېڅکله نه جوړېږي، وطن په خدمت جوړېږي. باید کوشش او بل دا چې کوشش باید وکړو خدمت په خپله باید د خپل وطن په خپله جوړ کړو، ځکه وطن د مور حیثیت لري. صحیح خبره. او بالاخره نور زه خدای پاماني هم کوم تاسو ورونه، تاسو لیدونکو اوریدونکو، او له تاسو څخه ډېره مننه کوم چې زه دعوت کړم تاسو خپل سټیج ته. او افغانستان از مای بیگ کنټري د دې چینل کوشش وکړئ ورونو چې دغه چینل سبسکرایب کړئ او ورسره د ګنټې نشان هم ووهئ چې راتلونکي کې د دغه چینل ویډیوګان تاسو ته راشي. او بل ورسره د لایک بټن هم ټیک مارک کړئ چې ستاسو ویډیوګان نور ملګرو ته ورسیږي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.